دا اوتر را سره ګاډي کې مخې ته ناست یې او اوبو خوا کې مې لږ تیز راتاو کړو نو دی ما ته وایي دا خو نیر دی وایي زه خو ګورې د خانک اوبو نه هم بیا نشم راوتی ګوره چې په ګاډي کې مې اوسي او که نه ډېرې ښکاره ښکاره خبرې مې ورته بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس ته ډېره مینه احترامات او پروفیسر اقبال شاکر صاحب ته په دومره ښکلي پروګرام را جوړېدو باندې مبارکباد وامه. زموږ په کلي کې یو ډاکټر صاحب دی پروفیسر صاحب، نو هغه خپلې نوسۍ له وریجې واغستې او ورته ویې دا به توی کې ښه. موږ ورته ډاکټر صاحب دا دی ورته سوي وړو ته چې کوم کار وایي چې وکړه نو بیا نه کوې، که اوس مې ورته وایي چې توی نه کې بیا یې تویولې نه. تاسو وختي دوی ته وویل هلکه ګوره چغې به ډېرې نه ووایي، هغوی چې تاسو دغه وي نو ښه ده، هغوی ښه تاسو رایخ کړه. بس دغه څو شعرونه نوي به ووامه. درمان صاحب خو ښه دی ځان زر په زړو باندې خلاص کړي او مونږ ته ووایي ته نوي ولي نه لیکې که نه، نو په خپله خو څه لیکه که نه نوي چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو، غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو، مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو. مننه چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو، مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو. دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو ته کاته وکړو. او دغه څو نوي شعرونه چې ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي، ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي، او ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي. او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم، ځان ته به ځان وایي ګنې څوک د چا په ښه نه راځي. مننه چې د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم، ځان ته به ځان وایي ګنې څوک د چا په ښه نه راځي. او درمان صاحب دا تا ته سپېشل ډالۍ چې تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ، تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ، مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي. ګوره چې په ګاډي کې مې اوسي او که نه ډېرې ښکاره ښکاره خبرې مې ورته تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ، مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي. او دا ناپوهي مې هم د پوه ایمان ثبوت دی که نه چې د بانې په وخت کې هم ماله بانه نه راځي. مننه چې دا ناپوهي مې هم د پوه ایمان ثبوت دی که نه چې د بانې په وخت کې هم ماله بانه نه راځي. او تره کټ پوزې دې نغاړه نوره لار مه ساره، ته چې د چا په انتظار کې هغه نه راځي. او دغه څو نوي شعرونه نور هم چې د تقدیر ویش دی، څوک به دی له څوک هغې له رسوي، د تقدیر ویش دی څوک به دی له څوک هغې له رسوي. ګوره څوک تخت له رسوي یاره څوک تختې له رسوي. او مین به دواړه وي خو مینه مینه هم بویه، مین به دواړه وي خو مینه مینه هم بویه. بورا ګلاب له او پتنګ به ځان لمبې له رسوي. او زه په خپل سپین نیت مطمئن یم که هر څنګه وي، ما به د یار سره د وخت کړي وعدې له رسوي. او په دې ارمان به ګور لازم چې دا رهبر به څوک وي چې پښتانه به د باچا خان نظریې له رسوي. مننه چې په دې ارمان به ګور لازم چې دا رهبر به څوک وي چې پښتانه به د باچا خان نظریې له رسوي. او زه لا تر اوسه کاپیه او ردیف نه پېژنم نیازکه، قسم په خدای که زه اوس هم کاپیه او ردیف پېژنم، چې زه لا تر اوسه کاپیه او ردیف نه پېژنم. د توکل غشی دی خو خدای یې بس پورې له رسوي. دا اوتر را سره ګاډي کې مخې ته ناست یې او اوبو خوا کې مې لږ تیز راتاو کړو نو دی ما ته وایي دا خو نیر دی، وایي زه خو ګورې د خانک اوبو نه هم بیا نشم راوتی. بدل دې خپل واغسته
دا واړه وایي چې یاره دغه ووایه چې زه هم چېرته استاد وی نو دغه به ووایم چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زه هم چېرته استاد وی 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی 40 ګنټې ورځ کې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخت اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول سکول مې ځان نه جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وی نو چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زه هم چېرته استاد وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې تاسو پکې په منځ کې چغې ووایئ نو اوس په راون اقبال شاکر صاحب د شان د سپلۍ ګزارو کړي نو په منځ کې پکې چغې مه ووایئ که نه چې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وی راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زه هم چېرته استاد وی آخري بند دی چې په سر کې سپین نشته ایله اوس د ځوانېدو دی په تله چې وتلي 45 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړي دی استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه ژوند د مزو دی استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زه هم چېرته استاد دی یو جهان مننه